په میټر وځي او په 2 پیسو خبره وکړو. ته جوړ مانه پیژنې غني تا به ما سره د پیسو خبره نه کوله. ولې صاحبه تاسو څه چمني خان وجلې څه؟ زما نوم جهانگیر لالا دی او زما د بدماشۍ لایسنس ټول ښار کې چلیږي. اوس اول ته زما لایسنس وښیه. مالا حکومت پاکستان د ډریورۍ لایسنس راکړی دی او زه رشکې چلولو دپاره د چا د بدماشۍ لایسنس نه منم. زه خانه خپل کار کوم. زما د مخې نه لرې شه دوستانو. نن به زه جهانګیر سره د هغه د لایسنس په ځمکه کې ژوندی خوښوم. دا اکبره نه هغه مردود د وجلو به نور ټایم هم میلاو شي. دا وخت د هغه په بنګله کې پولیس تفتیش کوي. او کچري پولیس اخذي کې نه وې دا خنزیر مړ وجود به مې ستا په دې خپو کې راغورځولی و. مړ وجود په اوس هم د هغه غورځېږي په انتقام کې نه د قانون په دفعه کې. نه څنګه زما د پلار قتل د قانون په فایلونو کې لیوره ما ته انصاف نه د پلار وصیت پوره کول دي او زما د پلار وصیت دا چې د هغې دواړو لوڼو دې واده وشي. زما خو د خدای عمل شي. اوس تاسو خپل امانت یاسمین خور د خپل اصغر دپاره په ډولۍ کې بوځئ او خپل امانت د خپله کوره کې. چې ستا دا خواهش دی نو بیا به زه راتلونکې هفتې ته د خپل ورور په سر سیرې وتړم. چېرته دی هغه هم شکله رور زمونږ مال یې د خپل پلار مال ګڼلو او بې تپوسه بې پوښتنې خوړو. و زما د نیا ناسکه مړونو د هغه سړي دروازې له خو ما تاسو راوستی که نه صاحبه. نن به دا کور دغه قبرستان جوړ شي. ای پتلون میله سرکاره ولې ځان کوی ته غورځوئ؟ ولې ځان د افغانستان تختې ته خېجوئ؟ تو بې غیرته هېڅوک نشي سمولی بغیر ستاسو د دې اجرتي قاتل نه. تاسو به ګورئ چې زه هغه سره کومه شر نه شر کوم. ولې نمک مرداره وارداتونه څه کې او بدنامېږي د داروره. تاسو ګوره ما ته خو داسې ښکاري چې ته چا لمسولې او غلې شه. زه د چا په لمسون کې راتلو واله نه یم. زه د خپلو مالکانو وفادار یم وفادار. تا ټول عمر د هغوی مال خوړلی نن پکې والم وخوره. زه نمک حرام نیم زه نمک حلال یم ځکه ما نن ستاسو دواړو دپاره خپله لالي روره حلال کړو. بیا د هغه مړی په اور کې وسوځه او ثبوت ختم کړه. ګوره سرکار ټول نه اول تاسو خپل پلار بچ کئ. تاسو بکواس کې زه رښتیا وایم تاسو پلار چې کوم د رکشې ډریور ګل خان قتل کړی و د هغه قتل ګواه وکیل اصغر دی. هغه وکیل اوس تاسو پلار د پانسۍ تختې ته خېږئ. د رکشې د ډریور قتل زما د زوی د مرۍ پړی نشي جوړېدی.
کچره وکیل بابو د خپل نکاح د کلمې ویلو په ځای د قانون کتابونه ویل شروع کی داسې خو به ستا د زوی د مرګ دواګانې شروع وا خو به د ګجر د رور ویلې کېږي ګلاب خانه ماتم به جوړ کړم دوا ته په کور کې غرا کرتے یار बेवकूफानो तاسو دلته الته پولیس ځای په ځای تاسو پسې چاپې وي او تاسو دلته ناستې چې د یار ضرور واده او یاران پکې را نشي دا څنګه کېدای شي تو خو د پولیس د چاپې خبره کوي اشنا الله که د مرګ فرښتم مخامخ ولاړی کنه دا ضرور واده ته به ضرور راځي خو دغه واده زلمی کوم ځای کې دی اکبره بچي څه چل دی ترورې پته لګېدله چې ستا ورور د ستر مقدمې دپاره عدالت ته تللی دی ګوره یاره اکبره د کوم جهانګیر قتل کولو لپاره چې موږ مسلمان شوي دا ورور هغه د پانسۍ تختې ته خېږي هغه به پانسۍ ته ضرور خېږي خو وجنه به تاسو او بیا زما ورور به د جهانګیري خلاف ولیني اخر ستاسو د یار ورور دی ما له دلاله جهانګیر د طرفه د رشوت راکولو کوشش مه کوه مستر ډیفنس لایر دا ډېره ښه موقع ده ښه سوچ پې وکړه داسې موقع بیا بیا نه میلاوي مړ کېدو والا صرف یو رکشن ډریور نه بلکې هغه زما د مشر ورور کېدو والا سخرم و زه به جهانګیر پانسۍ تختې ته رسوم څوک چې جهانګیر لالا لا د پانسۍ سزا ورکولو خوب ویني جهانگیر لالا داغه په مرای کې مخکې نه د پړی اچولو جوړ استاد دی څه چلې ترورې هیڅ نشته بچیا تیرا مې راوړې ده هغه زلمی چېرته دی فسته دا ماته راکا کارېږي داسې چې دا د اصغر بچیو مانه واده پر وزم وال خوري د جنګ د تلو ټایم راغی او دې روکته چېرته आखिर सरगुजा बस सोच गई बाजी बाजी ताकि दो वाला ओखे असगर बाबू मर शो पागलानो तो वादो कुर्ता बड़े अच्छा रावड़े आखिर दा तपोस कवे जिदा कुर्ता चा दे अकबर गुजर कानून दे अवा دا ستاره وکیل رور اصغر لاش دی